اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. مسألة داو چې الله تعالی د انسانانو په مابین عموما د مسلمانانو په مابین خصوصا بیا د زوجینو په مابین اخص الخواص الفاظ قبیحه فحشا کلمات الله تعالی په دغه کلمات او الفاظ باندې بندیز لګاو چې د الله بندگان خپل په منځ کې په مابین کې کلمات سیئه قبیحه دا به نه استعمالوي، حتی چې کافر هم یې نو ته به هغې ته کنځل به نه کوي، بدې ردې به نه وایي. بیا د مسلمانانو په مابین کلمه حسنه کلمات ذکر کول دا واجب او سنت او مستحب ده. بیا معاشرتی ژوند چې کور کې زندگی ده د اولادو سره اهل بیتو سره ازواجو سره داسې الفاظ استعمالول داسې کلمات استعمالول چې په هغه کلماتو استعمالولو باندې الله رضا کیږي، د کور اصلاح راځي. دا زمونږ او ستاسې فریضه وجیبه ده، ځکه ښه کلمات او ښه الفاظ استعمالولو سره اخلاق حسنه پیدا کیږي، او که کلمات سیئه او بد الفاظ استعمال که دغې سره بیا اخلاق خرابیږي د انسان. نو الله تعالی سوره نور کې مونږ او تاسې او ټول انسانیت ته دا درس ورکړه چې اول خپل اعمالو ته متوجه شئ، دویم خپل الفاظو ته متوجه شئ. که زمونږ او ستاسې اعمال صحیح وي نو الفاظ به هم صحیح وي. که زمون خدای دی نه که الله دی نه که اعمال خراب شي نو زمون دا الفاظ او کلمات به هم خراب وي. ځکه په دې کې چې څه وي نو چمچه کې بیا هغه راوځي. که زمون عقیده اصلاح شي الله سره ربط شروع شي بیا زمون الفاظ او زمون کلمات په کور کې دننه د کور نه بهر په وزارت کې وي که په بازار کې وي که مارکیټ کې وي که په کور کې وي که مونږ د الله سره ربط جوړ کو نو بیا زمون کردار زمون گفتار هر څه به د شریعت اسلامی مطابق وي.
او که زمونږ عقیده درست نه وي نو زمونږ رفتار، زمونږ کردار، زمونږ گفتار دا د شریعت اسلامی نه به مخالف وي، نو بیا چې یو قدم اخلو الله به خفه کیږي. او که کردار او گفتار او رفتار د شریعت اسلامی برابر وي، سیرت صورت، که یو قدم من اخلو دویم قدم گدو الله به رضا کیږي. چا ته ښه کلمه ویل په دې باندې الله رضا کیږي. نو مسله دا شو، الله فرمایل خپل کردار سم کړئ. چې کردار سم شو نو اعمال به سمیږي. چې اعمال صحیح شو نو زمون الفاظ به صحیح شي. چې الفاظ صحیح شو نو اخلاق به صحیح وي، درست شي. نو چې اخلاق هم درست شي نو بیا به معاشره به ټیک شي، د کور زندگی به صحیح شي. دغه زمونږ او ستاسې کامیابي ده او مقصود هم ده. یو زنانه حضرت موسی علیه السلام ته لاړه. موسی علیه السلام ته وویلې چې زما اولاد کیږي خو پاتې کیږي نه. موسی علیه السلام وویلې چې ستا عمر ډیر زیات دی، الله به نور اولاد به درکړي، خواشیني به نه کوي. داسې امت را روان دی، داسې خلق راځي چې د هغوی عمر به د 80 د 80 د 60 70 نه زیات به نه وي. په دغه 80 کالو کې دوی به دروغ به هم وایي، رښتیا هم وایي، مال او دولت به هم جمع کوي. د مال او دولت د وجې نه مسلمان به قتلوي، به هم دروغ به هم وایي، خیانت به هم کوي، غلام کوي، واده به هم کوي. وایي په دې 80 کالو کې ستا عمر خو زیاته ده، ځکه د موسی علیه السلام او د هغې نه وړاندې کوم اممو د هر یو د عمر د اممو ډېر زیات و، د 100 نه تر 200 300 500 900 1400 کاله پورې. هغه زنانه ډېر متحیره شوه چې دا څنګه قوم به وي چې عمر د 80 کالو وي او دې کې دروغ هم وایي، مال هم جمع کوي، د دولت او د نفس د وجې نه مسلمان هم قتلوي، واده به هم کوي. تعجب هغه امت چې د 80 او د 80 کالو عمر هغه موږ تاسې یو. قدرمندو تاسو سوچ وکړئ، 15 کلنه پورې ماشوم وي، کوچنی، دا خو ژوند نه وي. که د یو انسان عمر 80 کاله شو نو 40 کاله خو هغه د لاړ د شپې خوب شو. نو چې 40 هلته لاړ او 15 کاله نابالغ و نو دا خو 15 پاتې شو. په 15 کالو کې دا غمونه، دا مریضي او دا بیماری، دا مشقت او دا تکالیف، دا دی کله سوچ کړئ؟ نو 10 کاله او 12 کاله په غمونو لاړل. من تاسو 24 ساعته غمونه به ډېر وي، ټینشن ډېرې، اعصابي مریضان شلو، د پریشانی د لاس، د معاشاتو پریشانی وي، د کمایي پریشانی وي، د اولاد او د اهل بیتو پریشانی وي، د کالی پریشانی وي، د ژوند او د زندگی پریشانی وي. نو زموږ عمر څه پاتې شو؟ نور خو څه نه دی پاتې.
نو ځکه الدنیا ملعون و ملعون ما فیها. نبی علیه السلام فرمایي دنیا ملعونه ده، نو لہذا هغه عمل وکړو کوم عمل باندې چې الله رضا کیږي. د سوره نور کې الله موږ ته دا سبق راکړ چې عمل ټیک کړئ، زنا مه کوئ، الله نه ویریږئ. ګورئ ایمان کمال هغه وخت معلومیږي چې د یو عمل زمینه مساعده شو، برابر شي او موږ تاسو ونکو. داسې نه ده چې زمینه مساعده نشي. حضرت یوسف علیه السلام ته سخت په امتحان مبتلا شو یوسف علیه السلام. زلیخا مطالبه وکړه، سوره یوسف کې راځي، خو حضرت یوسف علیه السلام وویل چې زه الله نه یریږم. نو الله هغه وخت رضا کیږي چې کله د ګناه زمینه مساعده شي، ټول شرایط موجود وي، موانع پورته شي، خو د الله نه یو انسان ویریږي، هغه ګناهونه کوي، دغه وخت کې الله رضا کیږي. تا ته ښه زمینه مساعده ده چې حرام وخوري، خو د الله د یری او د خوف په وجه باندې حرام خوري نه کوي، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک ویني. د رشوت د اغشتو زمینه مساعده شوه، موقع میلاو شوه، خو الله د یریږي د الله نه، ځکه هیڅ څوک نشته، الله خو شته. بس دغه یو عمل موږ به حیث شفاعت الله ته پیش کو، الله به مو بخي. امام سیوطي لیکلی رحمه الله، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت چو د شپې به ګرځېده عمر صاحب، ځکه اسلامي د مسلمانانو خلیفه دا همیشه د ولس په غم کې به داسې نه یې چې سمیټي دیوالونو کې دننه ناسي او د ولس غم نه وي. د دې پوښتنې الله بیا د حاکم نه وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې وخت نو داسې په مدینه په دې ګرځېده، ګشت کو. نیمه شپه د دننه د کور نه داسې مکالمه آواز راځي. عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېد په ځای باندې. کور کې یو لور ده او بل مور ده. دا مور ورته وایي لور ته چې په دې شودو کې اوبه واچوه، ځکه چې سبا که ته دا خرڅوي نو کمایي به ډېر وکړي. شودو کې څه واچوه؟ اوبه. دا لور چې وه هغه ورته وایي چې د مسلمانانو امیر المؤمنین د وخت یو فرمان ابلاغ کړی دی چې مسلمان سره د دوکه نه کوي، هغه په هر څه کې چې وي. نو لہذا ما ته دا ضمیر اجازه نه راکوي، ایمان اجازه نه راکوي، زما دین اجازه نه راکوي چې زه په دې شودو کې اوبه واچوم. دا عمر اوري رضی الله عنه. هغه مور ورته وایي چې بچی امیر المؤمنین تا څه ویني؟ نالور ورته وایي که امیر المؤمنین ما نه ویني، د امیر المؤمنین خدای خو ویني. نو څونه ایمانو قدرمند وګوره، د لور څومره لوی قوي ایمان و، هغه د دین نه خبره وه.
نو چې کله مونږ او تاسې په کورونو کې د بچو اصلاح د قرآن مطابق وکړو، دا اولاد چې سترېږي نو بیا تا ته دعا کوي. نو هغه چې دین نه خبر نه وي نو ما او تا ته به څه دعا وکړي؟ نو ما او تا ته خو بیا هغوی دعا نه کوي. او حدیث مبارک کې راځي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، چې کله انسان وفات شي د مرګ نه بعد د ټول اعمال پاتې شو دنیا کې، خو 3 عمل د مرګ نه وروسته قبر ته رسي. 3 عمل، لکه چې ستا یو زوی خارج کې وي د هغه ځای نه کمایي او پیسې تا ته لیږي، درهم، ډالر، پوند، ریال، ته خوشحاله یې. چې کله یو مسلمان وفات شي قبر ته لاړ شي، قبر ته هغه عمل تا ته رسي روزانه. هغه کې یو دا ده چې الولد الصالح، چې مور او پلار، والدین، قبلګاه دوی خپل اولادو ته ښه تربیت ورکړی وي د قرآن او د حدیثو مطابق، مونځ ورته ښوولی وي، قرآن کریم ورته ښودلی وي. بس چې دا یو حرف چې وی، یو حرف دا زوی یا د دې اولاد، دا یو حرف ثواب والدینو ته رسي قبر ته. ځکه حدیث کې راځي عیسی علیه السلام داسې روانو، 2 قبرونه مخې ته راغلل. الله عیسی علیه السلام ته وښوده چې دا قبرونو کې دا یو قبر کې چې کوم صاحب القبر هغه سخت معذب و، او د هغې فریاد حضرت عیسی علیه السلام واورېده. ځکه حدیث کې راځي چې کله یو بد عمل سړی قبر کې پروت وي نو ملک راشي هغې ته ګزار ورکړي، هغه داسې یو آواز او صدا بلند کړي چې اسمانونه هم اوري او ټول اوري، خو انسان نه اوري. ځکه انسان که د هغې آواز واورېده نو دوی بیا مړي نه ښخوي. عیسی علیه السلام تیر شو، چې واپس عیسی علیه السلام په هغه لار باندې بیا راته، الله ورته وښوده دغه چې عذابېده سخت، هغه په راحت کې و، جنت دروازه ورته پرانستلی و. عیسی علیه السلام الله نه پوښتنه وکړه چې یا الله اول دا سخت په عذاب کې گرفتار و او اوس چې ده نو راحت ته او د جنت دروازه پرانستلی شوی، دا څه مسله ده؟ الله ورته وویلې چې کله دغه انسان وفات شو دا سخت ګناهګار و، د ده اولاد نه و او د ده زوجه چې وه میرمن هغه حامله وه. د مرګ نه وروستو الله دغه مړي ته، دغه مرده ته یو بچی ورک. هغه ستر شو، دغه والده ولګېده، هغه یو ملا صاحب ته بوته چې دې ته ته سبق د انجیل ورته وښیه. هغه ملا صاحب ورته وویلې چې بچو تو ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. نو هغه ماشوم کوچنی بسم الله الرحمن الرحیم وویلې. الله ورته وویلې چې ستا هغه بچی چې دنیا کې بسم الله وویلې د دغه د ماشوم د بسم الله د ویلو په وجه ته ما وبخلې. نو نبی علیه السلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. یو مسلمان وفات شي د ټول اعمال بند شي، 3 اعمال راسي. یو اولادو ته ښه تربیت ورکړی وي، داسې نه چې ټول شب روز سریالونو ته ناست،
او بیا د هندوانو چې کوم فرهنګ دی هغې ته ناست او بیا مونږ داسې وکړو چې نجلۍ دا وړه چې سترېږي نو هغې لباس داسې تنګ کو هغه لاستونې هم نه وي نو هغه چې ستر شو هم هغه وایي بس دغسې ذهن سازي شوی ده نو عقیده مهمه ده دغه اولادو ته که مونږ تاسو ښه اصلاح او تربیت ورکو بس بیا مزې کوه که ته وفات هم شي د دې ثواب الله تا ته رسي چې عادت شي معاشره شي زما یو کوچنی ماشوم زوی دی د 7 کالو به یې کار هغه تر اوسه پورې روزه نیسي زه یې روزه مه نیسه هغه نیسي مونږ وایي ځه مونږ دپاره ثواب راځي چې کوشش کوه چې مه نیسه یې نیسي روزانه وایي چې مه نیسه هغه نیولې مازدیګر چې مونږ لاړ ماښام هلته چې ورسو روزه وي اوس دا اتومات الله تعالی القا کوي تر 15 کاله پورې تا 15 سال کې بچه هر چی کې میکنه دختر او بچه امی ثواب نوشته میشه چی با قبلگاه و با والده دا تربیت مهمه ده سخت مهمه ده رونو نو ځکه سوره نور کې الله مونږ ته ګوره تربیت راک چې ګوره تاسو اجنبیاتو ته مه ګورئ اوس به راشي زنا مه کوئ که چېرته نفس غالب شي ته دا سوچ وکړه که یو بد عمل انسان چا سره زنا کوي دې سوچ وکړي که د ده خور سره که دا عمل څوک وکړي دې برداشت کولی شي نه نو ته یې ولې کوې بس بیا به رواج شي الله راته ویلی ده چې مې کوه اوس زه لګیا یم خدا نکنه دو میزنیم اوس که مونږ او تاسو سوچ وکړو که ما ته څوک داسې کنځل او بدې ردې وکړي یا زما خور ته بدې ردې ووایي نو زما به څه حالي نشم برداشت کولی نو بیا زه ولې وایم نو چې زه نشم برداشت کولی بل مسلمان هم نشي کولی نو الله ډیر غیرتی ذات دریم الله دا وویلی چې ګوره ستا دا خانم او دا ستا میرمن خاون ته وایي شوهر شمیږه چې ستا په وجه دا خپل رونه پرېښوده خپل والده یې پرېښوده قبلګاه یې پرېښوده خپل کور یې پرېښوده خو ستا په وجه یې پرېښوده نو ته بیا دونه کوي ته هغې ته بدې ردې وایي او هغه پاک دامنه ده او ته نسبت د عمل سیئه او قبیحه کوي نو اوس به ته به ګواهان شاهدان به راولي چې نشته نو حد قصب به جاري شي نو اصلاح د عمل او اصلاح د الفاظو عمل صحیح شي نو الفاظ به صحیح شي چې الفاظ صحیح شي نو بیا زمون کردار به صحیح شي بس کردار او گفتار صحیح شي دا الله ته مطلوب ده الله دې مونږ کې پیدا کړي نو الله فرمایل قدرمندو والذین یرمون ازواجهم هغه خاوندان چې هغوی چسپان کوي نسبت کوي خپل میرمنو ته څه شی د بدعملي د بددامني د زنا د بدکرداری او خو ولم یکن لهم شهدا شاهدان نه لري او نه راوستی شي او نه ثابتولی شي نو الله فرمایي الا انفسهم مگر دې په خپله باندې موجود وي فشهادت احدهم 4 شهادات دا خاون دا شوهر ما ته اوس وګوره پرون تاسو ویلي دیروز دا شوهر ولګي تور ولګي او نسبت د زنا به خانمش میکنه نو دی بعد 4 دفعه شهادت بتا 4 دفعه
ځکه دی خو شاهدان نه لري. بعد از 4 دفعه په 5م ځل به د لعنت خبرې به کوي او داسې به وایي لعنت خداوندي دی وي په ما باندې کما دا دروغ ویلی. اوس دغه خاون نه 4 واره شهادت ته تیار دی او نه په ځان باندې لعنت ته تیار دی. نو حاکم الوقت د باندې 80 دوره به جاري کوي چې تا خپل خانم ته ولې بدې ردې او نسبت د زنا وکړه. نو داسې دین موږ پیدا کولی شو؟ نشته. ولې داسې څوک نشي ویلی دا صلاحیت الله چاته نه دی ورکړی بس زما میرمن دی او زما خانم دی او کنزل کوم نو زما خوښه ده. نه، بس تا خوښه دا ده چې منکوحه ده. دا صلاحیت تا سره نشته چې تا هغې ته نسبت د بددامني او بدنامي وکړي. دا صلاحیت الله نه دی ورکړی. څونه ښه حقوق الله ورکړی. داسې نه ده چې نن د بدې ردې او کنځلې وکړه او وراټه او بس هغه دې لاړ بیا یې راولي. نه، زموږ اسلام او دین قرآن دا وایي یا به 4 شهادتونه به راولي چې واقعي دا بددامنه ده، اعمال سیئه لري، او کنه په خپل ذات باندې 4 واره دی به شهادت به ورکوي دا شوهر. په 5م وار لعنت په ځان باندې به وایي. که دی تیاره نشو نو په دغه شوهر باندې به دوره به جاري کیږي 80 دوره. دا مسله ده. نو په ساده الفاظو درته وایم چې تاسو پوه شئ، ځکه زموږ مقصد دا ده چې تاسو پوهول. تاسو ملامت نه یې. زه په خپل ملت او هیوادوال ملامت نه ګڼم، ځکه دلته داسې سرمایه گذاری شوی په دې 20 کالو کې 20 سال خو یک طفل جوان میشه. در 20 سال خو یک طفل جوان میشه. اینجا مفکوره را مکمل تبدیل ساختن. تحرکات ای از طریق دشمن به یک شکل و اشکال به یک قسم اقسام شدن که مفکوره را نیست نابود کنه. نو دا عقیده او دا مفکوره چې مونږ د هیوادوالو جوړو نو دی باندې وخت لګي او زمونږ الحمدلله هیوادوال مسلمانان دی. نو بیا چې کله مونږ او تاسو په یو لاره برابر شو، بیا که زمین اسمان شو اسمان زمین شي، بیا مونږ تاسو خپل مفکوره او ایډیالوژي او عقیده نه څوک اړولی نشي. الله تعالی دې د اسلامي نظام قایم کړي. بیا به داسې دا لږ اقتصاد باندې زمونږ بیا دا ژوند تیریږي، ځکه برکت دی. ګورئ دا لمر لګېدلی دی آفتاب، خو آفتاب خو ماشومان میبینیم، خو همی گرمایش محسوس میکنیم، خو میبینیم؟ دیده میشه گرمایش؟ به نظر ظاهر خود دیده نمیشه. وقتی که شمال تیز شوه هوا میه، اما هوا به حساب همی که درختا شور میخورن میبینیم، هوا و شمال خود دیده نمیشه. زیاد چیز حرارت دیده نمیشه، برودت دیده نمیشه، محسوس میکنیم. همچنان برکت است. برکت دیده نمیشه، این یک روحانی و یک غیبی است. با 5000 7000 الله در اینجا برکت پیدا میکنه. 50000 کسایی که 50000 گزاره کرده نمیتونن، خودت با 50000 با 7000 گزاره میکنی. همینجا یک غیبی برکت است. برکت او وقت میشه که ما شما کردار، گفتار، اعمال ای به مطابق حدیث و قرآن باشه. دیگه شک نشد. طعام الواحد یکفی الاثنین. بس
یک نان با 3 نفرم کفایت میکنه، هیچ شک نیست. این وعده خداوندی است، یمحو الله الربا و یربی الصدقات. حلال روزی باشه، خداوند کریم روز به روز همونجا برکت پیدا میشه. اگر حرام ورگرد شود همونجا خلط شود، اما حلال روزی هم از بین میبره. مثل شراب باری، یک چکه شراب دمی او بندازینم تمام او خراب میسازه. نو ها کذا داسې د انسان بیا د مسلمان عزت الله ته ډیر مطلوب ده. ګوره مونږ تاسو دا نشو برداشت کولی چې الله دې نه کړي چې یو بل ته بدې ردې وایو، دو بزنه یا بد اخلاقی کنه یا بیادبی کنن، دا مونږ نشو برداشت کولی. خدا الله وایي چې تاسو یو بل ته بدې ردې مه وایئ، د آداب او احترام ساتئ. نو چې کله دغه شوهر خپل خانم ته بدی نسبت د بدعملی کوي، بدکرداری کوي، نو الله وی اول مکه ګناه کبیره ده. که دې وکړه نو 4 شاهدان به راولي او په 5م ځان باندې لعنت وایه. که وشو ظاهرا بری شو، ظاهرا بری شو. څه مسله د باندې اوس حد قذف نه جاری، حد لعان نه جاری کیږي، مطلب حد قذف نشته ظاهرا. نور دی پوښه او الله پوښه. اوس به د دې خانم به څه کوي، میرمن به څه کوي، کور والا به څه کوي، هغه حکم الله بیانوي. فرمایي والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. دا خو د شوهر خبرې شوي، وی که زه دروغجن وم لعنت خداوندی زما په سر باندې دی وي. که چرته ان کان ان کنتو، کانه خو ماضی ده، که چرته هغه، نه ان کنتو، که چرته زه من الکاذبین که د دروغجنو نه وم په دې دعوا او په دې نسبت کې، نو لعنت خداوندی دی په ما وي. بعد دی ظاهری بری شو، شریعت ظاهر ته ګوري، ظاهری بری شو. اوس به د دې میرمن به څه کوي، الله فرمایي ویدرو عنها العذاب. ما ته اوس تاسو ګورئ، اوس دغه زوجه کور والا دا میرمن 4 واره شهادت به ورکوي دې په خپله باندې، او ورته به وایي چې زما دا خاوند چې و ما ته نسبت د زنا کوي، په دغه دعوا کې زما خاوند دروغجن دی. څو واره شهادت به ورکوي؟ 4 واره. او په 5م وار به داسې به وایي که چرته زما دا خاوند په دې دعوا کې چې ما ته نسبت د زنا کوي که دې رښتینې وي، رازګوی باشه، غضب خداوندی دی په ما وي، داسې به وایي. څوک به وایي دا الفاظ؟ څوک به وایي چې شاباس نرانو بس نور پوه شوې روانیږئ نور. نو الله فرمایي دلته ملګری وویل چې بعض دلته ملګری وایي په پښتو نه پوهېږي، ما زما په پښتو باندې جنات هم پوهېږي. صحیح ده، همداسې ده. ویدرؤ عنها ترجمه ده د خانم او د میرمن نه به دغه عذاب به دفع کیږي. کم عذاب؟ عذاب د حد. ویدرؤ معنا ویدفع عنها د چانه، د زوجه او د میرمن او د خانم نه څه شی عذاب؟ العذاب عذاب د څه شی؟ که جواب یې راکړه حد قذب چې هغه 80 درو. نو الله فرمای ويدرؤون عنها العذاب ويدفع عنها العذاب. د الله د طرفنا
مبره او بری شوه او دفع شو عنها د دې دغه میرمن نه العذاب عذاب. نو دوه توجیهات ته، یو عذاب د رجم ده او دویم عذاب د حد زنا ده. پوه شوې؟ یو عذاب د رجم ده، شادي شده و نو ځکه رجم ده، او حد الزنا ځکه راځي چې دا شادي شده وه. ان تشهد 4 شهادات، الله تعالی فرمایي د ان تشهد فاعل د یدرؤ ده کنه ده، په ترکیب کې داسې ده د مدرسې طالبانو دغسې وایي مولایان. نو الله تعالی فرمایي 4 شهادات، 4 شهادات نه مراد دا ده 4 دفعات. 4 شهادات نه څه معنا شو؟ 4 دفعات. 4 دفعه شهادت به وایي. څوک به وایي؟ دغه خانم، دا میرمن، دا ښځه. او بیا د هغې نه پس څه به وایي؟ انه لمن الکاذبین. و انه دا ضمیر راجع خاون ته ده، ورسېدی. وی دغه خاون چې ما ته نسبت د زنا کوي لمن الکاذبین، خامخا دی د دروغجنو نه ده. نو چې د دروغجنو نه شو، اوس د دین هم ظاهري هغه ګناه دفع شو که نه شو؟ هغه ظاهري حد الرجم دفع شو که نه؟ هغه ظاهري حد د زنا دفع شو که نه شو؟ دا شو یو. قدرمندو پنځم ځل بیا به څه وایي؟ وی والخامسة ان غضب الله علیها. په پنځم وار او په پنځم ځل به دا به وایي دا کور والا او دا ښځه ان غضب الله علیها، غضب خداوندی دی وی. علیها ضمیر مؤنث ته، خو علیه په ما باندې. ان کان که زما دا خاون من الصادقین، کدی خپل په دې دعوا کې چې ما ته نسبت د زنا وکړه، په دې دعوا کې که دا زما خاون رښتینی وي نو غضب خداوندی دی په ما وي. رونو اوس 4 گواهی ښځه ورکړه او دا هغه هم دعوا وکړه 4 گواهی او 4 شهادت خاون هم وکړه، او په 5م ځله خاون لعنت وی او کور والا ورته غضب وی. نو دې کې حکمت دا مفسرینو لیکلی چې زنانه په دې لعنت باندې ډېر نه یریږي. زنانه یو بل ته لعنت ډېر وی، او حدیث مبارک کې راځي، امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی. نو تکسرن لعنا او تکسرن لعنا، دا زنانه یو په بل باندې ډېر لعنت وی. نو دوی دا لعنت ته ډېر اهمیت نه ورکوي، ځکه حدیث کې راځي چې یو انسان چې کله په یو ګناه باندې عادت وي، دغه ګناه ورته ګناه نه ښکاري. لکه موږ تاسې لکه یو مثال به درته وایم، دا رشکلي، دا ګیره خراول. اوس دا معاشره داسې وي، ټولنه داسې وي، نو چې څونه هم وکړو نو موږ ته ګناه نه ښکاري. یا دا اروپا ته ته اروپایانو ته وګوره، مغربیانو ته وګوره، هغوی لباس کالی نه اچوي، نر او ښځه مخلوط وي، نو هېڅ عار نه وي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته نبی علیہ السلام وایي چې ګناه صغیره ته په سپک نظر مه ګوره. ولې دغه ګناه صغایرو نه کبایر جوړیږي. نو دغه زنانو کې هم دا عادت دی، دوی یو بل ته دا لعنت اتومات وایي. نو الله تعالی بیا د زنانو په باب کې د لعنت په ځای غضب ذکر کړی دی،
او غضب بیا څه ته وایي؟ غضب بیا دوه معنا ده. غضب دې ته وایي چې یو خو د الله د رحمت نه محروم وي، او دویم د رحمت نه محرومیدو سره سره د خدای عذاب باندې گرفتار وي. دا د غضب معنا. که تاسو خیالي چې دا مشر چې ډیر غوسه شي، مثال بلا تمثیل وایو، نو بیا نو وهل او ټکول کوي که نه کوي؟ که مشر غوسه شي نو غضب دوه معنا ده. یو دا چې د خدای د رحمت نه محروم، دویم دا ده چې د الله په عذاب گرفتار. نو معنا دا شو که چېرته دې دروغجن وي په دې دعوا کې په خپله دغه زنانه، نو هم به د خدای غضب ور باندې وي، هم به د الله عذاب به ور باندې وي. اوس به څه کوئ؟ اوس خو پته ونه لګېده چې صادق څوک ده او کاذب څوک ده. خو ظاهري هغه حد خو رفع شو، ظاهري هغه حد خو رفع شو. اوس به د قاضي د طرف نه دوی به یو د بل نه جدا کېږي. دا اوس ښځه او خاوند پاتې نه شو د یو بل سره، خلاص. خو الله څه وایي قدرمندو؟ ولولا فضل الله علیکم. الله تعالی فرمای ولولا دا لو شرطیه ده، کده الله فضل نه وای علیکم په تاسو باندې. نو مفسرینو لیکلی صادق او کاذب به الله به اشکاره کړی به، نو الله بیا هم پرده واچو که نه؟ څونه الله کریم ذات دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي که یو مسلمان تاسو په ګناه ولیده بیا هم د هغې بېعزتي مه کوئ، پرده واچوئ. د مسلمان بېعزتي او بې پردګي مه کوئ بس. نو الله فرمایي ولولا فضل الله، که د الله فضل نه وی په تاسو باندې، خامخا الله به تاسو به اشکاره کړی وی چې دروغجن کم یو ده او رښتینی کم یو ده. دا یو ده. ورحمته، که د الله تعالی رحمت نه وی نو بیا به ستاسو توبه به هم نه قبلېده. نو مفسرینو لیکلی اوس هم که دوی توبه وویستله د الله دروازه اوس هم الله تعالی د طرف نه پرانستلی شوی. دا رحمت خداوندي شو. ځکه وان الله تواب حکیم، بېشک الله توبه قبلونکی ده. او په دې چې تاسو پټ وساتلی په دې دنیا کې، دې کې هم د الله ډېر لوی حکمت دی. یو ده تاسو چې یو بل ته نیغېږئ او کنځل او بدې ردې وایې، په دې جدایي کې هم د الله ډېر لوی حکمت دی چې ځکه چې آینده دپاره دا دویم بیا شوهر او خانم چې یو بل سره داسې برخورد ونه کړي چې هغه سبب د جدایي وګرځي. د الله فیصله د حکمت نه خالي نه وي. نو ولولا فضل الله علیکم، که د الله فضل نه وی په تاسو باندې، نو الله به هغه چاته به سزا ورکړی و چې چا شهادت وکړه په دروغو، هغې ته به هم سزا ورکولی. نو دا خو دلته ملایان پوهېږي یو لو دی بل لولا ده که نه دی. نو ولولا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا لولا علی لهلک عمر، مقوله ده. نو لولا راځي انتفاع د ثانی د وجود د اول نه. که فضل خدا نه وی نو اشکاره شوی به و. نو د خدای د فضل د وجې نه داسې پټ پاتې شوی. که رحمت خداوندي نه وی توبه به قبول شوی به نه و. خو د خدای رحمت دروازه کله و نو همدغسې ستا توبه هم قبوله شوه. دې کې د الله ډېر لوی حکمت او پاتې شو. لو راځي انتفاع د ثاني لوجه د امتناع د اول نه. ولې؟ لو کان فیهما آلهة الا لفسدتا. اوس وګوره الله فرمایي که چرته د الله نه بغیر دویم معبود وی دا زمین او اسمان درهم برهم شوی به. خو د الله د وجود نه دویم وجود نسته، زمین او اسمان نظام ښه ټیک ټاک روان دی.
نو دلته ولولا فضل الله، د الله فضل او د الله رحمت هم همیشه موږ تاسو سره شامل حال وي. الله دې زموږ ټول اعمال سیئه. ګورئ ورونو، تاسو داسې دعا وکړئ، موږ تاسو خو یو ګناهګار، چې کله روز افطاري وشي داسې دعا وکړئ، زه ځان ته تاسو اورم، یا الله زموږ ټول اعمال سیئه په اعمالو حسنو باندې بدله کړي. دا الله دربار کې هیڅ ګرانه نشته. اللهم بدل السیئاتنا بالحسنات. اول د ګناهونو دعا وکړه چې الله زمونږ دا ګناهونه معاف کړي. بیا داسې وایه چې موږ نه کم ګناهونه شوي، الله ته داسې قادر ذات یې ټول په حسناتو بدلولی شي. نو دا دعا هم د جامع دعا ده. الله تعالی زمونږ او ستاسو دا اعمال خپل دربار کې قبول کړي. درود شریف وایه. اللهم صل علی وسلم وبارک وسلم وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.